د میدان وردګ ولایت له مرکزي زندان څخه 3 تنه د حفظ، ناظري او حرفې له 1 کلنو زده کړو فارغ شول. په فراغت غونډه کې مسؤلینو له ټولو زندانیانو وغوښتل چې خپله د بند موده په زده کړو سره پای ته ورسوي. 1.5 مدرسې فعالې په ټولو ولایتونو کې، حتی په هغه ولسوالۍ کې چې محبوسینو کچه لږ لوړه ده هلته یې جوړې کړي. د حرفوي زده کړو ترتیبات دغسې په ټولو ولایتونو کې زمینه ورته مساعده کړي. دا دوی دپاره یو بخت ده. په مدرسه کې خلک کوشش کوي چې اولادونه درسو ته وړاندې کړي او درسونه پرې باندې ووایي، تربیه ورباندې وکړي. دوی اولادونه په زندان کې الله جل جلاله په دوی باندې دا برکت ولوراوه، دا خیر او فیض یې ورباندې ولوراوه چې زندان یې ورته مدرسه کړه. زموږ د میدان وردګ ولایت په مرکزي محبس کې د زندان په مدرسه کې کومو زندانیانو درسونه ویلي وو، 1 کلنۍ دوره یې پای ته رسولې وله. د هغو د فراغت په پاره مو دلته ورته غونډه نیولې وله. موږ تقریبا 3 نفر فارغین درلودله چې له مختلفو برخو نه هغه د حفظ، ناظره، دیني زده کړې 1 کلنۍ او ورسره په حرفوي زده کړو نه د ټولو برخو نه فارغ سوي وو. له زده کړو فارغ شوي زندانیان هم خوښ دي. دوی وایي ورته د شکنجو په ځای زده کړې ورکول کیږي. زیاتوي چې له ازادېدو وروسته به له خپلو زده کړو ښه ګټه پورته کړي. خپله خوشحالي احساس کولی نه سو، یعنې له حده زیات ډېر خوشحاله یو او دا د امارت اسلامي نو دا بهتره تاسو ته معلومه ده چې زندان د امارت اسلامي د تعزیر ځای نه بلکې د اصلاح ځای ده. نو ډېر داسې زده کوونکي په مختلفو بخشو کې بیا خصوصا د میدان وردګ په زندان کې په تعلیمي بخش باندې زښته ډېر تاکید کېږي په زده کړو باندې. ډېر خوشحاله بودو، ډېر افتخار کوو چې موږ د کشکارۍ د بخش نه کامیابه شوو او نمره کامیابه شولم. موږ نور هم داسې غواړو چې په دغه کې ګډون وکړو. مسؤلین وایي چې له دې وړاندې هم زیات شمېر زندانیانو ته په بېلابېلو برخو کې زده کړې ورکړې او کوښښ کوي چې د زده کړو دا زمینه لا پراخه کړي.